ډیوه نیازۍ سخته غوسه شوې دا چې ولې حقیقت په همدې ویډیو کې را سره وګورئ. وروسته له هغه چې ځلا ځاځی د خوست ولایت د جنایي آمریت څخه لرې شوه، د ګډو افغان میرمنو غبرګون یې راوپاراوه. د ټولنیزو رسنیو فعالې ډیوې نیازۍ هم په دې هکله خپل سکوت مات کړ او دا پیښه یې په کلکو ټکو وغندله. ځلا ځاځی څه موده وړاندې د ولسمشر اشرف غني له لوري د خوست ولایت د جنایي آمریت د ادارې چارو د آمرې په توګه ګمارل شوې وه، خو څو ورځې وړاندې د ولایتي چارواکو اعلان وکړ چې دی له دندې لرې کړې ده. ولایتي چارواکو د دې سبب په خوست ولایت کې د ځلا ځاځی ژوند ته خطر ښودلی دی. نو ځلا ځاځی د خبرې هسې پلمه ګڼلې ده او ویلي دي چې په خوست کې ځینې زورواکي او د ولسي جرګې وکیلان د دې له دندې سره مخالفت لري. که څه هم د دې د ټاکل کېدو په وخت کې ګڼو خلکو د دې په دې دنده نیوکه کړې وه او ځینو په ټولنیزو رسنیو کې ورباندې ملنډې وهلې، خو بالاخره دې خپل کار پیل کړ، مګر له لنډې مودې وروسته فورا د دې له دندې لرې کولو د خلکو سره پوښتنې را پیدا کړې دي. د ټولنیزو رسنیو فعالې او د مدني ټولنې غړې ډیوې نیازۍ په دې هکله په خپل فیسبوک کې داسې لیکلي دي: ځلا ځاځی سره ظلم شوی، د خوست امني قمندان په جبري توګه له دندې شړلې. کله چې نه غواړئ میرمنې په نظامي برخو کې دنده وکړي نو لومړی په نظامي برخو کې ښځې مه روزئ، همدارنګه په دنده یې خوشحاله نه یاست قناعت ورکړئ، په نرمه او په عزت سره یې رخصت کړئ. نوموړي د خوست پر امني قمندان باندې نیوکه وکړه او زیاته یې کړه د خوست امني قمندان ته باید وویل شي چې د امني قمندان په توګه بې ځایه د جبر او د توند چلند حق نه لري. د خوست ولایت چارواکو په کابل مرکزی حکومت د ځلا ځاځی د دندې لرې کېدو په هکله تر اوسه نور څه نه دي ویلي او نه هم دا معلومه ده چې د کومه بله دنده ورکول کیږي او که نه.